استاد. وعلیکم السلام ورور ستړی مسی په خیر حال هر کله راسي. ژوندی اوسې استاد، ځان معرفي کړئ لږ. زما نوم عبدالولي کارګر د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ د شهید عبدالحق د لیسې یو تن ښوونکی یم. څومره وخت چې تاسو همدغې لیسه کې ښوونکی یاستئ؟ 14 کال مې دی ورور. 14 کال دی. د لیسې څومره وخت کېږي معلومه ده؟ د تاسیس کال یې 1981 ده شاید. 1981. تاسو ته بیرته راګرځو د ورور سم خبرې کوو. سلام علیکم استاد. وعلیکم ښې جوړې بخیر یې. ژوندی اوسې استاد. ستاسو نوم څه دی استاد؟ نوم عبدالبشیر جبار خیل ده، د محمدي د لیسې یو تن استاد یم، خو دلته اوس فعلا خدمتي یم. کار هم هلته کړی مجموعاً؟ کار هم هلته کړی مجموعاً. څو کاله کار هم کړی؟ یاره تقریبا یو 8 کاله کېږي چې زه وظیفه اجرا کوم. دلته څومره وخت کېږي د لیسه کې؟ دلته د تقریبا 6 میاشتې کېږي. 6 میاشتې کېږي. نو تاسو چې کله راغلی دغه وضعیت ولیدو، تاسو هېڅ نظریه نه وه چې دغې ته مشکلات لاره پیدا کوي؟ دلته خو چې راغلو دا وضعیت چې موږ خپله وکتو، دا شاګردان دغه جوګې کیني، یو خوا نه خو د موټرو بېدرکه بیروباري تعمیر سیستم یې کم ده، اتاقونه کم دي، او بل دلته دا شاګردان په دې سترنجو کې کیني، هغه یو کدړی یو نه نیم په خاورو ناستي او نیم په هغه ناستي، بې سرپناه ناستي، او ډېر مشکلات په دې کې. خو دغه بي بنسټ نه موږ ډېر هغه کوو، دا مننه کوو چې دې ته هغه راوړو، دا پرشونه یې راوړو، ورته مارکر یې ورته راوړی او تختې یې ورته راوړلې، نو یو څه تعداد هغه حل شو مشکلات. خو یو مشکل پاتې ده چې د موږ د کتابتون مسله چې ده پاتې ده، کتابونه باید کتابتون ته ډېر توجه وشي. او بل دغه هغه د تعمیر په هغه باندې چې تعمیر یې ډېر خرابه ده، لکه کاغر یې نسته، ساس یې ډېر، دې ته باید ډېره توجه وشي. نو دغه بي بنسټ نه نور بنسټونه موږ دغه خواهش ده چې د مکاتبو سره ډېره همکاري وکړي. انشاءالله وبشي. د ډېر خلکو پام نن سبا داسې کلیو ولسوالیو ته زیات دی، کومکونه به هم راورسېږي انشاءالله، هر څه به وشي. تاسو ویل چې دلته بهر کېناستم، نو دننه خو موږ ولیده چې هغو د سمنټو نه ولا تخته جوړه کړې وه، بیا یې رنګ کړې وه، نو بهر به یې تاسو ته کول، هغو ته هم زده کړې په چشي باندې ښودلې؟ بهر دلته یو رقم ته تختې دي، دا تورې تختې یې راوړلې، خو هغه به نیمې ماتې وې، نیمې سخلې وې، نو ډېر په مشکل، یا به باد سره هغې پالک به یې راوغورځوله، یا به نیم کدړی داسې مشکل سره مخ وو. خو بیا هم بل چاره نه وه، نو ځکه چې د لیسه کې شاګردان زیات دي او اتاقونه کم دي، نو دغه دلته شاګردان کېناستل دغه ونو لاندې دغه جو کې، هغه تعمیر ډېر زوبل ده، هغه وړاندې، نو بیخي راساسي، بیا باران کې اوبه کې ولاړې لاندې، بیا شاګردان را پاکوي هغه کوي. او یو بله ستونزه د موږ ډېره غټه چې د دې لیسې چې د هغه د پرنټر ستونزه ده، چې دې ته باید یو پرنټر پیدا شي، راوړل شي، کار یو بنسټي د خیري بنسټونه. نو ځکه چې دې جنه موږ بازار ته د یو ورقې لپاره زو په 15 روپۍ یا 2 روپۍ هلته چاپ کوي، نو دې جنه موږ موټرسایکل باندې ځو هلته 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ تیل وهي، بیرته بیا هغه ورقه راوړو دلته هغه کوو. ځکه دلته خو ډېر سپرچي ځي، څوک راځي څوک ځي، نو دلته ډېر مشکلات دي د پرنټر. د 2 روپو په 100 روپۍ نور مصرف کوو او ځو هلته بیرته راځو. تاسو ته بیرته راګرځم استاد. استاد هم دا 14 کاله تاسو دلته کار وکړم، د دغې د فرشونه په هغه ټایم نه هم نه ول، دغه تختې هماغسې خرابې وې؟ وروره دلته خو له پای نه بیخي اوله په چوپالونو کې موږ خپله د ولس په همکارۍ باندې د خپلو د کلو نه لرګي راوړي، بیا هم داسې یو منع ورته ویل کېږي، چوپال څوک ورته وایي، دې لاندې مو زده کړې کولې، داسې په ازاده فضا کې. بیا له وخت سره نو تعمیرونه جوړ شو، تعمیرونه وګوره بې کیفیته جوړ دي، ځکه چې بې کیفیته دي. تاسو وګورئ د سیمټو هېڅ اثر نه کې ښکاري، که د خاورو په شکل باندې راجوړېږي، کته راغورځي. نو د هغه وخت کې نو بیا ورو ورو یو تعمیر هغه د ډیانا په نامه باندې یو امریکایي جوړ کړی و، هغه تاسو په خپلو سترګو کتلی شئ چې هغې کې بیخي په 100 کې 90% تخریب وبله، او مشکلات خو زیات وو. نو اوس لږ لږ مشکلات ورو ورځ د ورځ سره د حل کېدو په لوري روان دي. الله تعالی دې پکې اول تر اوله د موږ په وطن کې جګړې پای ته ورسوي. کله چې جګړې نه وي نو خلک په ارامه فضا کې زده کړه کولی شي، همداسې بنسټونه، همداسې خلک په وطن کې هغه وخت کې پانګونه کوي، هغه وخت کې خلکو سره مرستې کېږي چې تر څو ارامه فضا وي، جګړې نه وي. او له ټولو خو اول نه همدا غواړم چې الله تعالی دې دا جګړې ودروي. ستاسو د نه پاس د وناسو لیسه هم ده، هغه کې هم همدا مشکلات دي؟
او هغه هم د منګ نه دغسې مشکلات هغه هم لري خو یو مشکل د هغوی اوس حل شوی داسې احاطه لري زمونږ په همدغه ساحه کې زه تاسو سره شتون لرم په دغه ساحه کې زمونږ یو سیم کینی او دا د 4 نه خو 3 طرفه د سرک لري او د موټر دغه اوس موټر سایکل تیریږي دلته د ټولو شاګردانو توجه د موټر او موټر سایکل ته راوړي نو زده کړه ښه صورت نه نیسي موږ غوښتنه د هر پانګوال چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي یا داسې بنسټونه او الله تعالی دې ورته توفیق ورکړي چې موږ د احاطې ته هم د دوی راپام سي ځکه موږ چاپېریال د زده کړې لپاره دومره برابر نه ده او دغه کومه مرسته چې د بنسټ له لورې د بي بنسټ له لورې شوې ده او د الله تعالی نه ورته دوی ته اجر عظیم غواړم ډېرو تاکونه چې فلحال خو ټولو تاکونه د فرشو او د مارکرو او د سپینو تختو باندې او هغه سو برابر سو نو آینده کې هم دغسې نورو خلکو باندې غږ کومه چې زموږ په لوري راپام سي بلکې موږ ته نه ټول جنګ ځپلی وطن ده هر ځای کې په هر ولسوالۍ کې همدغسې حال ده لکه د موږ څنګه تاسو وینئ له موږ به بدتره مي همداسې ده بس تاسو نه مې هیله ده چې دا کوم کومک اوس تاسو موږ وکړو دغې نه ښه ګټه والی او ښه پاملرنه والله وکړئ ځکه مشکلات خو ډېر دي دا خو راځي په هر چا باندې راځي او وساک ډېره غټه ولسوالۍ هم ده قدرمنو استادان سم خبرې وکړې نږدې نه 2 مشکلات مو واورېده کوم مشکلات چې درلود دوی وویلې نو تاسو مې هم همدا هیله ده چې تر څو د معرف تر څنګ کومک وکړي ځکه همدغه معرف د چې سبا ته زموږ ستاسو بچیان روزي او هغه آینده روښانه کوي هغه ته د داسې سبقونه ورکوي چې په آینده کې د هغو په درد وخوړل شي تاسو همدا هیله چې معرف سره ډېر زیات کومک وکړي ځکه موږ نن ولیدم چې نه تنه دا یوازې دا مشکل ډېر مشکلات لري سقف خرابه دی همدا کوم د لیسې شیشې نه وي ډېر مشکلات بس دې سره یو بل ته لاس ورکړي او دغه مشکلات د دوی حل کړي نو تاسو هم ډېر زیاته مننه چې موږ سره وئ ښه وخت لرئ خدای پامان